السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. زه عبدالرحمن جسیم یم د عضوي کیمیا د زده کړې د ویډیوګانو د پلی لیست په ذریعه ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د نن په ویډیو کې د الکانونو د فزیکي خواصو په اړه بحث کوو. دغه موضوع نسبت نور موضوعاتو ته یو څه ساده موضوع ده. اول د دې تر مخه چې د الکانو د فزیکي خواصو په اړه خبرې وکړو، لومړی تاسو ته زه دا واضح کوم چې فزیکي خواص څه ته ویل کېږي. موږ په کیمیا کې مواد مطالعه کوو او په اصل کې د موادو خواص مطالعه کوو چې مواد په دنیا کې چې کوم مواد موجود دي دا څه ډول خاصیتونه لري. یو د موادو تغییرات دي چې کوم څه ډول تغییر پکې راځي. تغییرات دوه ډوله دي، فزیکي تغییرات او کیمیاوي تغییرات. که چیرې په یو ماده کې دا رقم تغییر راسي چې د مادې اصلیت تغییر ونه کړي، صرف ظاهري شکل یې تغییر وکړي، او یا هم فزیکي حالت لکه جامد، مایع، ګاز، دا فزیکي حالت یې تغییر وکړي، دغه ډول خواصو ته او هغه د حرارت درجې ته چې په هغه کې د مادې دغه حالتونه بدلیږي دې ته فزیکي خواص ویل کېږي. نو فزیکي خواص په لنډ ډول داسې ویلی شو چې د مادې رنګ، خوند، بوی، د ویلي کېدو درجه. که یو ماده جامد وي نو هلته موږ په اول ځل د ویلي کېدو درجه ذکر کوو، د ویلي کېدو درجه، او پسې د ایشېدو درجه، داسې د کنګل کېدو درجه. دا ټوله فزیکي خواص دي. او همدارنګه کثافت یې، د مادې کتله، مخصوصه وزن، دا ټوله څه دي دا د مادې فزیکي خواص دي. اوس نن د الکانونو د فزیکي خواصو په اړه بحث کوو. الکانونه موږ تاسې تر مخه د الکانونو په اړه بحث کړو چې دا هایدروکاربنونه دي، مشبوع دي، ځنځیري شکل لري، لومړی کاربن د آخري کاربن سره اړیکه نه لري. اوس نو کاربنونه او هایدروجنونه د الکانو اکثره فزیکي خواص چې دي د کاربنونو په تعداد پسې نښتي دي. نو هغه الکانونه، د الکانو هغه مرکبات چې د یوه کاربن څخه تر 4 کاربنونو پورې ولري، یعنی میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، دا 4 دانې چې دي د ګاز په حالت باندې په عام ډول په عامو شرایطو کې، په STP شرایطو کې دا په ګاز حالت کې پیدا کېږي. نو هغه 4 مرکبات چې دي CH دا نه دی، الکایل مرکب مې الکایل ګروپ مې درته ولیکئ، CH4 میتان، C2H 8 C3H به څو سي 6 او دا 8 کېږي، دا 2 سوله، دلته 6 راځي، حساب چې ورته وکړئ C4H لس، میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، دا 4 مرکبونه د ګاز په حالت پیدا کېږي، د ګاز په حالت کې. نو ګورئ د کاربنونو د تعداد پورې اړه لري. چې ما دا خبر وکړله چې د الکانونو اکثره خواص چې د کاربن په تعداد پورې اړه لري. ورپسې که تاسې ځئ پنتان ولیکئ، د پنتان څخه شروع، د 5 څخه شروع بیا تر 14 پورې دغه مرکبات چې دي دا ټوله په مایع حالت کې پیدا کېږي. او د 19 مرکب څخه شروع لوړ هر څونه د الکانونو ټول مرکبات چې دي دا ټوله په جامد حالت کې پیدا کېږي. بله خبره دا ده چې د الکانونو د ویلي کېدو درجه او د ایشېدو درجه دا د کاربن په زیاتېدو سره زیاتېږي. نو شاید ستاسو څخه یو څوک سوال وکړي، وایي هغه مرکب د الکانو چې 20 کاربنونه ولري، د دې مرکب د ویلي کېدو درجه به لوړي که به د هغه مرکب د ویلي کېدو درجه لوړي چې 18 کاربنونه ولري. نو موږ د کاربنو تعداد ته ګورو، د هر مرکب د کاربنو تعداد چې زیات وو د هغه مرکب د ویلي کېدو درجه لوړه ده. په عین ډول د هغه مرکباتو د ویلي کېدو درجه لوړه ده او د ایشېدو درجه هم لوړه ده چې د کاربنونو تعداد یې زیات دي. یعنی که کاربنونه کم وه نو د ایشېدو او د ویلي کېدو درجې دواړې کمې دي، او په ترتیب سره چې هر څونه کاربنونه زیاتېږي د ویلي کېدو او د ایشېدو درجې هم ورپسې پسې زیاتېږي. بله خبره دا ده چې د الکانونو په عین مرکب کې چې یو د بل سره ایزومیر وي، لکه نارمل پنتان او ایزو پنتان، د نارمل پنتان د ایشېدو درجه تر ایزو پنتان لوړه ده، ځکه تاسې نارمل پنتان تاسې پوهیږئ چې ځنځیري شکل لري، شاخ نه لري، دا په لوړه درجه کې ایشېږي تر هغه ایزو پنتان باندې. علت یې دا دی، نارمل پنتان یو مستقیم شکل لري، د یو مالیکول او بل مالیکول ترمنځ فاصله کمه ده، د واندروالز قواوې پکې زیاتې دي، د دوی مالیکولونه چسپ سره نښتي دي، ځکه نو چې کله ایشېږي د دوی د مالیکولو ترمنځ فاصله چې کله زیاتېږي ډېرې انرژۍ ته ضرورت لري. او هغه ایزو پنتان چې دی زه په لنډ ډول تاسو ته ولیکم، دا تاسې فرض کړئ نارمل پنتان داسې شکل لري، ایزو پنتان داسې شکل لري. اوس نو که چیرې دا 2 مالیکولونه، زه 2 مستقیم مالیکولونه یو د بل په څنګ سره کښېږدم، دوی ترمنځ فاصله هم کمه ده او د جذب قوه یې زیاته ده، ځکه نو نارمل مرکبات چې دي د هغو د ویلي کېدو او ایشېدو درجه تر هغه مرکباتو چې شاخ لرونکي دي تر هغو لوړه ده.
سیري په دې مالیکولو کې دا اوس ما تاسو ته صرف مستقیم خطونه ولیکل خو تاسو ته معلومیږي دا دوه مالیکولونه چې دي د دې ترمنځ د فاصله هم کمه ده او د واندروالز قوې د دوی په منځ کې زیاتې دي ځکه نو دا په نارمل مرکبات چې دي په لوړه درجه کې نسبت هغو مرکباتو چې شاخونه لري په لوړه درجه کې ایشي او عین ډول په لوړه درجه کې په غاز باندې بدلیږي او یا که چیرې جامد حالت ولري بیا په لوړه درجه کې په ویلي کېدو باندې راځي. نو دا د الکانونو فزیکي خواص ول که چیرې تاسو پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ خپل پوښتنې زموږ سره په کمنټونو کې شریکې کړئ او همدارنګه د دې سره سره تاسو که چیرې د عضوي کیمیا ځینې کتابونه مطالعه کولی ځینې هغه مرکبات چې مشخص که چیرې تاسو غواړئ د یوه مرکب فزیکي او کیمیاوي خواص د ایښېدو او د ویلي کېدو درجه معلومه کړئ نو تاسو کولی شئ د هغه جدولو څخه استفاده وکړئ چې تاسو ته به د هر مرکب فزیکي او کیمیاوي خواص جلا جلا درښیي او دا موضوع کله چې تاسو په پوهنتونونو کې یا په مکتبونو کې امتحانونه ورکوئ د یو مرکب مشخص معلومات تاسو څخه نه غواړي او دا بیا کله چې تاسو په کار شئ تاسو کولی شئ د هغه جدول څخه استفاده وکړئ نو دا د ویلي کېدو او د ایښېدو درجې په یادېدل نه غواړي بیا له هغه مشهورو مرکباتو نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت